وبدي كسر نلرو نذا شايم همان قصر نذا خاشق مرد طول من لسه داخل كوش طول قوتنا الطالبان سر يو قوت كونور في زمن الإسلامي الشرعي نظام راشي هو واحد إدارة راشي ذكر شبيل أمير مركز جهالات مركز نمر طول مسلمانان بيدا كشجو كو شبه ملک هو واحد إدارة جوشي خو کله چې د ملا برجان نه پوښتنه وشوه چې آیا تاسو په یوازې ډول حکومت نسکورولی شئ هغه وویل موږ خپل خدای پاک ته دا امید لرو چې موږ به انشاءالله ژر به کامیاب شو او موږ ټول مسلمان دي انشاءالله د خوشحالۍ ژوند کوو چې په دې ملک به ژر د جهاد مقدس اهداف ترلاسه شي او په دې ملک به اسلامي شرعي نظام جوړ شي او یو واحد امیر به جوړ شي دا یو واحد امیر تر قیادت لاندې به ټول مسلمانان د شریعت په چوکاټ کې ژوند کوي او هوسا ژوند به وکړي د ملا برجان نه پوښتنه وشوه چې د کابل خلک وایي طالبان ولې په ملکي خلکو باندې بمونه غورځوي او توغندي ولي موږ د ټول افغانستان مسلمان که د کابل مسلمانان دي که ټول د هر ځای چې مسلمان دي موږ دا ټول قرباني او شهادتونه ورکوو دغه مسلمانان د پر دغه مسلمانان د دغه تکلیف او قتل او قتال او کشت او خون و دا نو څخه راشي خو زموږ چې دا قرباني وکړو د دوی د هوسایي او د دوی د ښه ژوند لپاره چې دا مسلمانان په دې ملک په هوسا ژوند کې د شریعت مقدس په چوکاټ کې ژوند کې موږ د دې لپاره موږ دا نه کوو چې دا مسلمانان بمبار شي او ګولۍ شي خو ځکه چې رباني او سیاف موږ چې د هندوان د روسیان خاص خلک دي او پر دې ملک بمبار کوي نو خو د دوی د بمبار په مقابل کې موږ د دوی پر نظامي ځایو باندې بمبار او ګولۍ غږېدا د پاشي د ژر سکوت وکړي په دې ملک یو واحد اداره شي او مسلمانان دغه تکلیف خلاص موږ خپل امیر لرو ملا محمد عمر اخوند هغه پر دا پیلوټان باندې ډېر تاکید چې تاسو به ډېر کوشش کوئ چې بغیر نظامي ځایو څخه یو ځای د بمبار نه شي موږ ډېر کوشش کوو خو موږ پوهېږو چې دا زموږ تیاري دي که ګولۍ دي دا پر مسلمانان بمبار نه کوي موږ چې دا کوشش کوو دې لپاره چې دا مسلمان